سلامونه درنو دوستانو د ابدالي په طبي کمپلیکس کې په خوست کې د خوست مرکزی سیمه د هلته یو او غواړم چې د افغانانو د حال پوښتنه له ډاکټرانو وکړم. معمولا ډاکټران خو د ناروغانو پوښتنه کوي، خو زه د دواړو پوښتنه کوم دلته. او ډاکټر صاحب اشرف ابدالي چې د په هندوستان، روسیا او په دې هیواد کې لوړې زده کړې کړې دي، ډاکټورا یې اخیستې ده، په ډاکټرۍ کې ډاکټورا کړې ده. او غواړم چې لږ نور دی راته وایي په کومه برخه کې مشخص تاسو دلته بوخت یاست. مننه تڼای صاحب، اول خو مننه کوم دا چې تاسو راغلی ابدالي طبي کمپلیکس هم تشریف راوړل، د خوښۍ ځای دی. تاسو زموږ میلمه یې د خوست قدر یې چې ډېر کلونه یې موږ نه ورک کړی په خارج کې یې دا چې راځئ او زموږ د کمپلیکس نه لیدنه کوئ، دا موږ دپاره د خوښۍ ځای دی. ما خپله زده کړې مې په عصبي جراحي برخه کې په هند کې تحقیق کړی دی، د هغې نه مې بیا ډاکټورا په مسکو د بورډینکا د انسټیټیوټ څخه کړې ده او اوس تقریبا د 3 کاله کېږي چې خوست کې ابدالي طبي کمپلیکس کې خاص د عصبي جراحي د بخش په برخه کې په مختلفو برخو کې خاص ډول د عصبي جراحي مغلقو عملیاتونو کې خوست خلکو ته کوشش کوو چې تر خپله وسه. نو یو د مغلقو عملیاتو چې تا یادونه وکړه دا دی، راته ووایه دا څه شی دی؟ دا خو داسې دی لکه د خارج په سویه چې وي که نه په بهر کې د زړه سره تړلی ماشین راته ښکاري. تاسو راته تشریح کړه څه دي دا؟ تڼای صاحب دا د انجیوګرافي ماشین دی. موږ خوشبختانه به ووایم چې کله مې چې د هغه تجهیزات اخیستل، چون ما په مسکو کې خاص ډول په نیورو انټرونشن په برخه کې هم کار وکړو. اخر کال زما د ډاکټورا په اخري کال کې ما تقریبا په حدود د 1 کال په همدې بخش کې دلچسپي درلوده او دا مې غوښتل چې موږ وکړلی شو چې د عصبي جراحي هغه واقعات چې د انجیوګرافي د ماشینونو په واسطه تداوي کېدلی شي، خاص ډول موږ په طبي اصطلاح کې سټروک ورته وایو، اسکیمیک سټروک چې یو ډول د سکتې دماغي ورته وایو، د هغې تداوي موږ کړلی شو چې د انجیوګرافي د لارې نه وکړو. په ټوله دنیا کې اوس پرمختللې دنیا کې اوس دا ډېر یو ټرینډینګ هغه دی چې اکثریت پرمختللي مرکزونه د سټروک د عامه پوهاوي په خاطر چې مریضان په وخت ورسېږي او عاجله مداخله وشي د برخه کې د پرمختګ په حال کې دي. نو موږ هم دغه ماشین د همدې دید ته په کتو سره داسې ماشین هغه وخت کې خوښ کړو چې هغه کې موږ کولی شو چې هم کافي واقعات وکولی شو او قلبي واقعات او محیطي رګونو واقعات هم وکړلی شو. دا ماشین چې دی صرف د قلب دپاره مختص نه دی، د ډیټیکټر غاټ دی. پرمختللې نړۍ کې بایپلین سیستمونه وي، خو بایپلین سیستمونه کې نه 2 پنل لري. خو موږ د کوم ماشین چې دلته لرو دی هم ډیټیکټر لوی دی چې په دې کې موږ کولی شو چې مختلفو برخو عملیاتونه لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې د سر، د اطرافو او قلبي هم په عین شکل سره د دې ماشین په ذریعه سره د رګونو د لارې نه مداخله وکړو. یعنې هغه څه چې د رګونو سره تړلی دی یوازې زړه نه دی. او دی کې موږ خوشبختانه به ووایم چې د اولین ځل دپاره په خوست کې د ترومبیکټومي واقعه وکړه د سټروک په کیسونو کې چې په افغانستان کې نه وه شوې. میاشت مخکې 2 میاشتې مخکې د امریکا کې وه ډاکټر صاحب عزیز سلطان چې موږ یو وتلی نیوروسرجن دی، هغې سره ما په دې بحث درلود چې موږ په خوست کې د اولین ځل دپاره میکانیکل ترومبیکټومي وکړه. هغه ډېره حیران و، ډېره خوښي یې او اوس هم د سره موږ په ارتباط کې یو، په تماس کې یو، تر څو چې افغانستان کې دې برخه کې عامه پوهاوی زیات شي او نورو مرکزونو کې هم دا برخه فعاله شي. ځکه سټروک موږ ډېر کم یو، تقریبا 300 کې که چېرته مداخله وکړلی شو، ډېر د مریضانو دپاره د دوی د معیوبیت کچه ډېره راکموي. نو په دې خاطر دا یو اساسي یو نوی بدلون دی چې موږ غواړو چې پیاده یې کړو. مننه. غواړو چې نور طبي وسایل هم در وښیو. یو خو مو دا ولیده، ځو نور در ښیو. ښه، دا به هغه که ما وبښئ ځکه چې د عملیاتو خونه ده نو دغسې معلومیږم. چورت مه وهئ، هماغه سپین تڼۍ م هر څه سم دي. ډاکټر صاحب اشرف ابدالي غواړي چې د بل عملیات خونې په اړه راسره وغږېږي. دلته څه روان دي؟ فکر کوم دلته د ملا او د مرۍ او د څټ دغه عملیات کېږي که څنګه؟ بله تڼای صاحب، دا عملیاتونه موږ د پلان د واقعاتو دپاره ده او موږ په دې تېر 1 کال کې حدود د 1500 واقعات انډوسکوپیک وکړل. انډوسکوپیک سپاین سرجري چې په اوس دنیا کې ډېره پرمختګ روانه ده. نو د اول ځل دپاره موږ په افغانستان کې
دا عملیاتونه هم شروع کړي دي. مثلا مثال یې ورکړه څه رقم څه شي عملیات دي؟ دا د ملا د ډیسک واقعه یا سټیمزونه یو بله مریض دی چې په هغې کې ملا په 380 درجې خارخوانه تنګوالی رامنځته کېږي. موږ د دې وسایلو په ذریعه سره یو انډوسکوپ داخلوو، ډېر یو کوچنی شک اجرا کوو د 1.5 سانتي متر په اندازه دی او بیا د ستوني فقرات داخل ته داخلېږي. دا یوه اصطلاح چې ویل کېږي که نه چې د ملا ډیسک یې د چا خراب شوی هغه هم کوئ؟ هماغه عملیات تقریبا یو 15-20 دقیقې بعد یو د پلان واقعه لرو. دا واقعات مې مخکې وویل چې حدود د 400 هم شاوخوا واقعات اضافه شول. حتی غیر له دې نه چې ډیسک هغه عادي په دې پروسیجرونو کې هغه عادي ترین ټیپ دی. موږ یو بل عملیات هم کوو چې هغه یونیپورټل بایلیټرل اپروچ ورته ویل کېږي چې هغې کې موږ ملا د هرې خوا نه کوم تنګوالی چې رامنځته شوی دی د دې انډوسکوپیکو وسایلو په واسطه د مخصوصو نورو آلاتو په واسطه چې ډېر د خارج کاشکې کولی مو شوی چې دې عملیات ته راغلي وای خو نه به ناروغ ځورو او نه ډاکټر صاحب د اوس لپاره همدومره کافي ده چې دی راته وایي معنا ده چې دلته ناروغ راځي د ملا عملیات ورته کوئ او دا بیا څه شی دی؟ دا دې ته سیارم یا فلوروسکوپ ویلی کېږي. د دې په واسطه چې مخکې ما کیسه وکړه چې موږ ډېر کوچنی شک کوو او دا کوچني شک کې باید موږ ډېر دقیق هماغه ساحې ته چې نظر د عملیاتو ده، یعنې کومه ساحه چې غواړو چې هغې ډیسک چې پاتولوژیک ده یعنې مریض شوی دی هغه لري، نو موږ باید بیخي هماغه ساحې ته داخل شو. نو د هغې وسیلې په واسطه موږ بیا هغه لوکلایزیشن یا د دقیق نقطې د پیدا کولو په خاطر استفاده کوو. حتی څو ورځې مخکې 2 ورځې مخکې موږ د ورمیږ عملیاتونه لرل چې د مخې د خوا نه مو وکړل، ډیسک هم لرې کړو، د هغې په ځای مو بیا یو بل مصنوعي ډیسک ورته کېښودو. نو دا وسایل دي چې موږ دا پمپ د شي لپاره دی؟ دا تڼای صاحب دا یو د عصبي جرۍ یو خاص برمې چې موږ استفاده کوو چې ډېر کوچني فورامینونه چې موږ غواړو د عملیاتو لپاره موږ ته عملیاتي لاره خلاصه کړي. نو موږ د هغې اوزارو ته د هغې ډریل ته ضرورت لرو چې دا موږ د خارج نه راوړل کړی دی او دې موږ ته دا وړتیا راکړې ده چې موږ د انډوسکوپیک دا نوره هم لا غني شي ځکه موږ 3 رقمه یې دغې ته دا هغه روری کولی شي چې موږ درته وښیو. دا هماغه برمه ده چې په دې کې موږ مختلف هغه لرو، مختلف ټیپو د دې دپاره انسټرومنټ لرو چې ځینې اوږدې دي ځینې لنډۍ دي چې دې کې موږ هم کافي واقعاتو کې استفاده نه کولی شو، هم د پلا په عملیاتونو کې استفاده نه کوو. دغه سیستم چې دی نیوماټیک دی یعنې د هوا په ذریعه سره کېږي خو د دې سرعت ډېر زیات دی، حدود د 70 الی 80,000 RPM یا څرخېدنې په یو دقیقه کې لري. نو ډېر دقیق او د ډېر فاین کار لپاره د ډېر فاینیس لپاره تر څو موږ ملایم شکل سره ښه شکل سره وکړو چې خپل ټارګېټ چې کوم موږ په عملیاتو کې تڼای صاحب دا موږ یو مریض دا اوس چې مخکې یاد کړو چې دا مریض عملیاتو ته پلان دی بختي ګل په نوم دی چې دا یې هم د ملا ډیسک لري. نو 1 ساعت بعد یا 15 دقیقې بعد کېدای شي موږ دا عملیات کوو او هغه پاتولوژي چې موږ تاسو مخکې سره یاد کړلو چې ډیسک دی چې موږ ورځو د عملیاتو په ذریعه هغه لرې کوو، هغه دغه ساحه ده چې تاسو یې وینئ. دلته یو برآمدګي شته، دې ته ایکسټروډډ فراګمنټ ویلی کېږي، وینئ چې د ملا په تیر باندې فشار راوړي او موږ اوس کوشش کوو چې همدغه انډوسکوپیک پروسیجر په واسطه د هغه ډیسک لرې کړو. د دې پروسیجر ښې ګټه دې کې ده چې موږ مریض سهار عملیات کوو او مازدیګر ته مریض بیرته کور ته مرخص کېږي، یعنې هغه ټراما چې په عملیاتو کې واردېږي هغه هم کمه وي، مریض درد د عملیاتو وروسته ډېر ښه وي. عملیاتو په جریان کې چې کوم ویژولي موږ غواړو چې ښه عملیات وکړو هغه ویژن ډېر ښه دی، عین وخت کې ډېره کمه خودریزي د مریضانو نه کېږي. نو دا د دغې وسایلو په واسطه موږ هغه دی شکر دی. اوس په خوست کې کوم عملیاتونه چې خارج کې کول خوشبختانه به ووایم چې اوس په خوست کې خپلو خلکو ته کوو. مننه. بیا ونه یې چې خیست کور نه دی، په خیست کې دا رقم عملیات کېږي، ژوندی دی وي خیست او ژوندی دی وي افغانستان. نو دا یوه بله خونه ده، البته دا د ایم آر آی حتما ما اورېدلی په پرمختللو هېوادونو کې ایم آر آی ډېر رواج دی. ډاکټر چې نه پوهېږي چې څه درکېږي یا نه معلومېږي په نورو ماشینونو کې بیا ایم آر آی ته راجع کوي او هغه طبیعي دی چې د بدن هر څه دننه ویني. نو دا د ایم آر آی ماشین دی. ډاکټر صاحب کله مو راغوښتی دی او کار یې پیل کړی دی که نه دی ماشین؟ تڼای صاحب دا 2 کاله کېږي مشرف خاني چې کار په کار پیل کړی دی، هماغه ورځې نه موږ دا معاینه لرو ځکه
که ډېر د عصبي جریې د واقعاتو سره عصبي جریې کې MRI ضرور دی او نه تنها عصبي جریې د ټول ریکوانسات په ټولو امراضو کې موږ باید تشخیصي ارزښت د دې معاینې زیات دی او دا هم باید لرلی نو دا ضرورت د دې و چې موږ باید دا معاینه له سر له اوله په دې شفاخانه کې درلوده دا ماشین اوپن MRI دی د تسلا په حساب باندې د معاینې د بهترۍ دپاره د افغانستان کې څومره راوارد شوي دي 0.3 یعنې هغه کوالټي د تصویر اخیستنې دلته خو یعنې ناروغۍ نه دي معلومې هر ډول ناروغي دا کې MRI کې د رهوا انساجو څومره امراض چې دي د هغې په تشخیص کې موږ سره دغه ماشین مرسته کوي کومک کوي او دې خواته یې څه دي که نه تر دې ځایه پورې راځي دا ټول یو ماشین دی مریض راځي دلته وضعیت اخلي او بیا د دې مګنیټ داخل ته ننوځي هغه مربوطه ساحه چې موږ غواړو چې معاینه یې کړو د همغه ساحه ټارګېټ کېږي د دې ماشین په واسطه او بیا د همغه مربوطه ساحې عکسونه اخیستلی کېږي او بیا د راډیولوژیست په واسطه او بیا د هغه بخش د مربوطه ډاکټر په واسطه هغه بیا لوستلی کېږي نو یعنې داسې نه معلومېږي چې څه ډول ناروغان راځي کیدای شي د چا د ملا هډوکی مات وي کیدای شي څوک دلته مشکل ولري که نه هر څوک دې ته راځي چې ویې ګوري مختلفو بخشونو ډاکټران فرضاً زه د دماغ یا د ملا د امراض لپاره مریضانو ته MRI تجویزوم د بطن ډاکټران د صدر ډاکټران مختلفو بخشونو ډاکټران نظر هغې ته چې دوی کوم افت غواړي چې وویني په کوم سیستم کې وویني مربوطه ساحه په دې معاینه کې ټارګېټ کېږي او هغې د تشخیص لپاره موږ لپاره سهولت رامنځته کوي مننه ډاکټر صاحب کور وده د MRI د څانګې نه راووتلو او دلته ډاکټر صاحب راته وویل چې د اکثره زموږ ځوانان دا سیستم چلوي په خپله نو راته ووایي څوک په کومه برخه کې دي دا ملګري راته معرفي کوي دغه چې دی تا وویل چې دا په کوم ډاکټر صاحب په کومه برخه کې دی دا د ریډیولوژي ټیکنیشن دی ګرانه صاحب دا سي ټي سکین MRI د دوه برخو کې د ټیکنیشنۍ چې کوم هغې چې معاینه دوی باید وکړي همغه برخه کې ټرینینګ اخیستلی او موږ سره اوس په دې برخه کې او تاسې کومه برخه کې ګرانه صاحب دا موږ سره PA دی فزیشن اسسټانټ فاکولټه د پاکستان کې ویل تېرو څو کلونو دی موږ سره دلته کار کوي او اوس د همزمانه MD هم شروع کړې ده نو ډېر د مدیریت د نرسنګ کې موږ سره کار کوي اوس مدیریت د نرسنګ ټوټه دی پروګرام لري او نسیم اصل کې د دې بخش مشر دی تر ټولو سینیر موږ ټیکنیشن دی نو عین شکل سره هم ایکسرې د ریډیولوژي چې څه اپراتونه دي څه ماشینونه دي هغه ټول د ټیکنیشنۍ د برخې مسؤلیت او کړنې ټول دی ډېر ښه مننه او څنګ کې خو مې ولاړ د ده سره بیا وروسته خبرې کوم ځان ته خدای بیا د ټولو کیسو مشر دی او ډاکټر صاحب فکر کوم د زړه د ناروغۍ ډاکټر صاحب پرویز رحماني او دی د قلبي بخش متخصص دی تېرې شپږ میاشتې کېږي دی اصل کې موږ د پنجشیر د ولایت دی ولې د تېرې شپږ میاشتې کېږي چې دی موږ سره دی د قلبی بخش ټول عملیاتونه ټول پروسیجرونه دی دکتر صاحب میخوایم که بانین یا میخوایم که اعلابتن چطور شرایط دیجه؟ ما از این مدت 6 ماه میشه با خانواده عبدالعلی مدیکال کمپلکس پیوستیم از این پیوست خود خوشحال هستم و افتخار میکنم که به قوم وطندار خود خدمت میکنم این مهم نیست که پنجشیر است خوست است قندار است کلش یک افغانستان است فرزند این وطن هستیم و باید به وطن خود خدمت کنیم تا فی الحال خو الحمدلله بسیار خوب پیش میریم به شکلی که باید کار میکردیم الحمدلله باز کمک همکاری پوهان متخصص اشرف فضل خدا پیش رفتیم مریضا قناعتشان فراهم است کار شده توکل به خدا ببینیم انشاءالله نو دا د ډاکټر صاحب رحماني خبرې هغه چاته متوجه دي چې دا اندېښنه لري یا دا مرض لري یا دا تعصب لري چې وایي چې په خوست کې بس یوازې خوستیان دي او بل چاته څه امکانات نشته او یا برعکس ما خو چې ولیدل په خوست کې د هر ځای خلک شته د ډاکټر صاحب رحماني خوشحاله دی دلته او همداسې په پنجشیر کې د نورو ولسونو خلک ځي کارونه کوي ژوند کوي تفریح کوي ساتیري کوي نو د یو موټي او آزاد افغانستان په هیله